کندهار ولایت کې سرچینې وایي چې د یاد ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې یوې ځوان نجلۍ ځانوژنه کړې ده. سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. کندهار ولایت کې سرچینې وایي چې د یاد ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې یوې ځوان نجلۍ ځانوژنه کړې ده. دغې ناوې وروسته له هغې په زهرو ځانوژنه کړې چې د کورنۍ لخوا یې یوه عمر خوړلي کس ته په زور نکاح کېدله. یادې سرچینې غږ نیوز ته ویلي چې دغې نجلۍ د کندهار په خاکریز کې یوه اونۍ وروسته له نکاح کېدلو زهر وخوړل او د یاد ولایت په میرویس روغتون کې ساه ورکړه. بدو کې ورکړه په جبر نکاح او عمر خوړلو کسانو ته د ځوانو نجونو ودول لا هم په ټولنه کې د یوې ناوړه پدیدې په توګه شته چې د دین عالمان مخالف دي او ټینګار کوي چې خلک دې دا عمل نه پرېږدي. د دې وړاندې هم په هیواد کې د جبري نکاح او عمر خوړلو کسانو ته ودېدو له کبله ځوانانو نجونو ځانوژنې کړې دي.